عرفه د مغفرت، دعا او رحمت ستره ورځ. د عرفې د ورځې روژه د 2 کلونو د ګناهونو کفاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: زه له الله څخه دا هیله لرم چې د عرفې د ورځې په روژه نیولو سره د تیر کال او د راتلونکي کال ګناهونه بخښي. عرفه د دوزخ څخه د نجات تر ټولو ستره ورځ ده. د عرفې د ورځې پرته بله هیڅ داسې ورځ نسته چې الله جل جلاله دومره ډېر بندګان له دوزخ څخه خلاص کړي. تر ټولو غوره دعا د عرفې د ورځې دعا ده، او تر ټولو غوره خبره چې ما او له ما مخکې پیغمبرانو کړې ده دا ده: لا اله الا الله. عرفات هغه میدان چې الله تعالی پرې فخر کوي. الله تعالی د عرفات د میدان حاجان خپلو فرشتو ملایکو ته ښیي او پرې فخر کوي. بیا ورته وایي: وګورئ زما بندګانو ته چې ویښته یې ببر ګډوډ، جامې یې په دوړو او غبار دي او زما حضور ته راغلي دي.